بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دغه خبرتیا را سره خامخا نشره کوي ځکه زموږ ملګری خبریال ایمل ظاهر په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکل کړي دي چې دی تیر 48 ساعته په همغه سیمو کې تیر کړي دي په کومو سیمو کې چې زلزلې کلي ویجاړ کړي دي وران کړي دي او په خلکو باندې کورونه کینولي دي. د تیر 48 ساعته هملته پاتې شوی دی، حتی داسې سیمو ته تللی دی چې د 15 ساعته 6 ساعته په پښو باندې مزل کړی دی. نو ده هلته لیدلي دي او هغه د سترګو لیدلی حال یې بیان کړی دی. په څنګ کې هلته زلزله ځپلي کومو مرستو ته اړتیا لري دا یې ذکر کړي دي او تر څنګ یې دا ذکر کړي دي چې کوم خلک چې غواړي او هلته ولاړ سي باید څه ویسي ځان سره او په کوم ډول باندې ولاړ سي او کوم خلک هلته په حکومت او زلزله ځپلو کورنیو باندې بوج دي. دا ټول یې په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي. د لیکلي دي په خپله فیسبوک پاڼه چې تېر 48 ساعتونه ما په دې سیمه کې تېر کړي دي. زه هغه څه وړاندې کوم او باید څوک چې مرسته کوي دا باید درکړي. لومړی لیکلي دي چې تر هر څه رښتینې مرسته کوونکو ته اړتیا ده. دی لیکي چې کوم خلک چې ځي هلته په سلو کې 10% خلک چې دي دا رښتینې مرسته کوي. دا 90% خلک چې دي دا په خلکو او حکومت باندې بوج دي. نو هیله ده چې ورتګ نه ډډه وکړي. دویم د لیکلي دي چې د زلزلې په مرکزي سیمه کې مزار دره کې او ځینې کلیو یادکونه دلته د څښاک اوبو شدیده اړتیا ده. هلته زلزله ځپلو ته هم چې هغه زخمیان دي یا کورنۍ پاتې دي یا هغه مرسته کوونکي چې په رضاکارانه ډول باندې هلته تللي دي نو د پاکو اوبو نشتوالی ډېر زیات محسوسیږي چې ډېری ځوانان د همدې له وجې بیا هغه کار نسي کولی. هغه چې 10% خلک دي چې کومک کوي او رښتینې ډول کومک کوي، هغه نه چې په حکومت او خلکو باندې جوړ ده. دا وایي زما په شمول باندې په دې لیکنه کې لیکلي دي چې موږ هلته د ویالو اوبه څښو چې هغه پاکې نه دي، ناپاکې اوبه دي او بلې اوبه نشته، مجبور یو چې دا وڅښو. شاید دا راتلونکي کې د نورو ناروغیو هغه یو بله فاجعه وي چې رامنځته سي. نو دې مخنیوي لپاره هم باید کوم خلک چې وایي هلته ځي باید خواړه او درمل ویسي د غذایي موادو تر څنګ، ځکه زښته زیاته ده. دې یادونه کړې ده چې د وچې ډوډۍ پیدا کېدل هلته مشکل دي یا د اوبو پیدا کول مشکل دي چې باید دا کوم خلک چې ځي حد اقل ځان سره یو څه ویسي تر څو دوی سره هم مرسته وکړي، رضاکارانه ډول باندې چې کوم خلک مرسته کوي هغوی ته هم ورسیږي. بل د لیکلي دي چې د زلزله ځپلو کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان چې کورونه یې په بشپړ ډول له اوسېدلو وتلي دي په پټیو او شنو فصلونو کې تر شنه اسمان لاندې ناست دي او چې دا منطقه ډیره غرایزه منطقه ده او هر شیبه د باران امکان هم شته او باران کیږي هم. نو خلک د خپلو سرونو د پناه کېدلو لپاره خیمو ته اړتیا لري چې کوم خلک چې ځي حد اقل که نور سره یوه خیمه کولی شي ځان سره یې ویسي، که نه هلته حکومت هم وړي دي، ځینې خیریه موسسو خیمې وړي دي. مثلا د انتقال لږ مشکل دی، نو په دې خاطر کوم ځوانان چې ځي نو کولی شي دا شي. دې نه علاوه دوی نړیوالو موسسو نه هم هیله کړې ده چې اوس وخت کې دغه خیمو مرسته وکړي او بیا په راتلونکي کې د بنیادي کار د دې خلکو لپاره وکړي، ځکه هلته اوس ښځې او ماشومان له یخنۍ نه هم دوی ځورېږي، لوږې نه هم ځورېږي، د پاسه باران هم ورباندې، کورونه یې هم نړېدلي دي، شهیدان او زخمیان هم ورته پراته دي. نو په ټوله کې دا یو سخت ده. پنځم د لیکلي دي چې موږ هلته له خلکو سره خبرې وکړې. دا اوس هم وایي داسې سیمې شته ده چې د سیمې اوسېدونکو یې له ګټو او خټو لاندې شوي دي، خو هېڅوک لا نه دي ورغلي. حتی هلته ژوندي پاتې کسان د لوږې او تندې او سخت کار له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي چې باید دې ته هم توجه وسي. شپږم د لیکلي دي چې دې سیمو ته ورغلې لارې بیخي د تګ نه دي او مرسته کېدونکي مواد په اسانۍ نشي وررسېدلی. بله دا چې دې سیمې ته تللی سړک د زلزلې له امله سره خوشې شوی دی، یعنې درزونه پکې پیدا سوي دي چې موټر چلوونکي که لږه بې احتیاطي وکړي چې دا به د بلې فاجعې رامنځته کېدل وي. د امکان تر حده د دې سړک پر پراخوالي باندې باید کار وسي، ځکه په پښو که تګ نه کړي نو حد اقل موټر که لاره ورته جوړه سي نو په اسانۍ به سړی هم مواد انتقال کړي هم به زخمیان را انتقال کړي. وروستۍ برخه کې د لیکلي دي هغه چې مرسته کوي او جسدونه په رایستلو کې اخته دي د وسایلو له نشتوالي سره مخ دي چې بیلچه ده، کولنګ ده او وغیره نور څه اړتیا دي. نو هیله مې همدا ده چې د ښاغلي ایمل ظاهر دغه لیکلی پیغام چې ما تاسو ته ولوسته نو ملګري شیر کړي تر څو چارواکو ته هم ورسیږي او هغه ځوانان چې په رښتینې ډول رښتیا ډېر ځوانان د کومک لپاره ورغلي دي او غواړي کومک وکړي نو دوی به حد اقل ذهناً هم آماده وي او هغه څه وسایل چې اړتیا دي او دی کولی شي سیمې ته یې ویسي له ځان سره دا به یې وړي.